که دې قرآن دا قسمه دا فایدې او نکتې بیانول شروع شو که نه تاسو به حیران شي. هلته وخت لګي او سړی وایي چې قرآن مې ټول ختم کړی، هغې د لاسه ډېرې بې شماره خبرې پاتې شي. وقال لهم خزنتها، او به وایي دوی ته خزانچیان د جنت. یو خبره ته ذکر کمه چې دوی ورسي دروازې به ورته کولاو شي. لویه بدبختي به څه زه راته وایم، لویه بدبختي دا ده چې په هغه ورځ په دغه غټو دروازو باندې رشي او شوري او ما او تا پکې نه یو. دا به لویه بدبختي چې د جنت په غټو دروازو یو سړی نه وي که نه، نو دا به لویه بدبختي. دې نه افوا بله بدبختي نشته. او واضح ده چې په دې دروازه نه وي، جهنم په دروازه به ورننوځي، خو په یو دروازه تک دی. او دا ته بل عجیبه ذکر کوم، سبحان الله، موقع مناسب. اوس هم د جنت دروازې کولاو دي، د جهنم هغه بندي دي. او 8 ورځې یا 7 ورځې پکې پاتې دي. بس 8 یا 7 کزان په الله باندې د اور نه ازادولی شي. اوس سره موقع شته، نن هم د 23مې شپه را روانه ده. امید دی تاسو به تهجد ټول وکړي انشاءالله، او تاسو به پکې تلاوتونه هم ډېر کړي. داسې به پکې وي چې شپه نیمه 2 کې قرآن ختم کړی. و خفه نه شي، نصیحت ته بیا کوم دې ځینې خفه شي چې موږ ښه خلک یو، دی په مخه نصیحت کوي. نصیحت ته د به دې کوم چې ښه زور ورکوي. او نور ما ته د هر څه پته ده، د پښتنو ډېر څه مه معلوم کړي، ځکه زه په خپله پښتن یم او ښه پېژنم دا پښتانه. دا زموږ دا جومات دي که نه، موږ په عربو پسې خبرې شروع کړو. عرب کته وبره دا جوماتونه ګوره دلته چې دا په د عربو آباد دي ډکي. موږ خو فرض منځه ته رامنډې وو، بیا تراویح کې او تهجد کې خو بیا ګټه مسله په دې نه راځي، د وابیانو پسې شاته نه کېږي. د جومات کې به تهجد وي، جړاګانې، فریادونه الله ته. دی به دغه مارکېټ کې کته بره، ته دې مارکېټ ته وځې د شپې په 1 بجه، او بیا جومات ته خوا کې جومات هغې ته ورشه. بس زما د دې خبرې به تا ته پته ولګي چې څومره درته صحیح ویم او څومره ته غلطه ویم. ځه نن یې چک که نن 23مه د کیدای شي لیلة القدر وي که نه، دې مارکېټ کې به چکر ولګې چې دې کې زموږ خلک څومره دي. بیا به نږدې یو جومات ته ورننوځي، هلته به وګوري چې زموږ خلک څومره دي. او ما ته به دا هم ووایي چې په هغه جومات کې عربیان څومره وو. دا به ورسره هم نوټ کړي چې په هغه جومات کې عربیان څومره وو، او د هغوی هغه جړاګانې او فریادونه. او موږ به بیا چې پېشمنۍ وکړو، اډرکۍ چې واچوو، هېره عرب وایي د دین نه لرې شوي دي. ها تباه شو عرب. دا خو ښه ده وایي پښتانه دي نو د اسلام یې لږ رانیولی دی. ګنې که پښتانه نه وایي چې اسلام به ګوره کوم ځای ته رسېدلی و، لکه د اسلام دا ټیکه چې ټوله پښتنو پسې راګستي. الله اکبر. ده وی ګاډي کې راتلو ټیکسي کې یو پښتنو وی راته وی چې امیر صاحب دې روجې تنګ کړي وو، ښه دی چې بس په ختمېدو ده. نه نو د دې ښه جواب دا دی چې الله ته هم ستا د دې روجو ګوره ضرورت نشته. چې ته ځان دومره بېزاره ګڼې که نه، نه تا هغه عرش و علم نه پېژنې چې هغه څومره بېزاره دي.